أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العظيم. دغه نمخ کې دغه صورت کې دا بس دی دغه سوره نساء تقریبا آخري رکیون چې دی هغه شروع دي نو د نکاح متعلق بیان وشو، د طلاق متعلق بیان وشو، د میراث متعلق بیان وشو. نو په دغه امورو کې کله کله د گواهی هم صورت پیش کیدای شي. نو دغه آیتونو کې الله پاک د گواهی کولو حکم کوي چې اے مؤمنینو تاسو په عدل او انصاف سره د گواهی لرا قائمون کی جوړ شوي چې گواہی به تاسو کوئ د صد پورا د الله جل جلاله د پورا د الله پاک د حکم دی وجنه. اوس گواہی کول دا ډېر انتهایی مشکل امر ده، خصوصا په دغه دور کې یو واقعیا وشي نو په هغه کې اوس ته د چا خلاف گواہی کوي، د قتل دمکۍ هم پکې درومي، بدی هم پکې درومي، او د الله جل جلاله حکم ده چې دا به ته کوې. گواہی که چېرته داسې وي چې صرف اور صرف په موقع باندې یوه واقعه وشوه، دغه دوه کسان موجود دي نو اوس د چا معامله چې کېدله د دوی نه علاوه دوه کسان موجود دي، که چېرته اوس دوی گواهی نه کوي نو کوم صاحب حق ته د هغه حق پکې لوندې کېږي، او کوم چې په ناحقه ده هغه ته حق درومي. په ده وخت کې دغه کسانو دپاره گواهی کول واجب دي. که دا گواهی نه کوي په دې باندې دا ګناهګار ده. اپله چې څه نور درومي بدیر درومي پکې څه پکې درومي، نو لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، فی معصیة الخالق. یو طرف ته چې د الله پاک نه فرمانی کیږي، په بل طرف کې د مخلوق پکې اطاعت وي، د مخلوق اطاعت پرېږده خو چې د الله نه فرمانی دی نه ونشي، نو گواهی به په دغه صورت کې ته کوې. او که چېرته په دغه موقع کې کسان نوره ګڼو ډېرو نو بیا په ده باندې گواهی دا واجبه نه ده. نو اوس د گواهی که خپل ځون خلاف هم وي گواهی ته وکړه. ځون خلاف په گواهی څرنګه کوي؟ د چا سره د معاملاتو ته په دا پوهیې چې زه په ناحقه یم نو ویې په برملا اقرار وکړه او معافي وغواړه چې زه په ناحقه باندې یم. د چا در باندې څه حق ده هغه ته اقرار وکړه چې په مو باندې د ده دا حق ده. نبی علیه صلات وسلام په وخت کې یو کس ونیوی شو نو د اغلې دعوا ورباندې چې دغې غلا کړي دو، چې نبی علیه السلام ته کله پیش شو نو نبی علیه السلام وی چې د دې متعلق خو زه دا خیال نه کوم چې دې به غلا کړي وي، ځکه چې داسې په ظاهر اعتبار سره دیندار لیدای شو، نیکمال لیدای شو، نو هغه کس په خپله باندې ته وي چې د الله پیغمبر غلا مو کړي دو. نبی علیه السلام وی چې دا دماغ کې ټیک ده، لیونای خو نه ده. وی چې الله پیغمبره بالکل زه ټیک ټاک یم، دغې ځای کې مونه بس دا نفس شیطان دوکا کړله غلار نه وشوه. علیه صلات وسلام یې ته وایي چې په خپل ځون یې اقرار وکړم نو بوی زوی مړه لوس وي نه کاټ کوی. د غله چې د لاس دراهمو امره یو شی غلا کی نو شریعت کې السارق والسارقة فقطعوا ایدیهما د شریعت حکم دا ده غال ده یا یوه ښځه دو غلا یې وکړله نو په ځون یې اقرار وکړو یا گواهیون ورباندې قایم شل، شای هم ثبوت سره موجود شو، نو الله فرمایي چې د دوی دواړو نه
لوسونه کاټ کوئ نو دا یو لوس دا د مړوند رسېدي د جزوی رسېبوي نه کاټ شي دا د شریعت حکم ده نو الله فرمایي چې د اقرار گواہی اگر که په خپل نفس باندې د هم وي بیا یې وکړه یا د والدینو خلاف دی مور پلور دي څومره خوږه رشته ده چې الله پاک د خپل حق نه بعد بیا د والدینو حق ذکر کوي چې د الله عبادت کوئ الله یکی وګڼئ وبالوالدین احسانا د والدینو سره ښېګړې کوئ اگر که مور پلور د کافر ویلي نه دي بیا به هم ښېګړه ورسره کوئ د کفر حکم یې نه یې ته کړه د ګناه حکم یې نه یې ته کړه جائز امر کې د کافر والدین دي د هغې سره هم ښېګړه کوه خو لیکن په دغې ځای کې د اقرار د گواهی په مسله کې مور پلور د په ناحقه دي الله فرمایي د هغې خلاف هم گواهی وکړه یا نوره رشته دار دي اوس کله کله به یو کس ته ذهن کې دا ویر شي چې یاره اوس کدیس کې زه گواهی کوم نو دا فلونکای کس خو مالداره ده ډېر انتهایی شریف سړی ده د خلکو سره ډېرې ښېګړې کوي دا کوي د دې خلاف به زه گواهی نه کوم یا یو کس ته مثلا غریب ده نو غریب آسې غریب ده چې زه اوس گواهی ور باندې وکړه نوره به هم ته ونیسي نو په چار ته چې زه د خلاف گواهی نه وکړم زړه کې دا یوه همدردي شمېري الله فرمایي چې ان یکون غنیا او فقیرا که غني وي د ده خلاف ته گواهی کوي وکړه که فقیر ده د ده خلاف ته گواهی کوي گواهی وکړه فالله اولا بهما الله پاک ته تاسې نه په دوی باندې زیات خیرخواه هم ده ورته نږدې هم ده د الله نه خو زیات رحم په چا کې نشته ده الله ته چې د دوی خلاف یې هم وکړه ګوره د گواهی دومره اهم شی ده نو د دغې بیان الله کوي او د لوندې به بیا یهودو ته الله جل جلاله خطاب وکړي او په آخر د رکوع کې به الله پاک بیا منافقینو ته زجر او وعیدونه سنو کړي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ای هغې خلکو چې ایمان وروړه ده کونو تاسې شوئ قوامین قایمین قایمونکي بالقسط په عدل سره په انصاف سره شهداء یعنی عدل قائم کوئ شهداء لله چې گواهی کوونکي وي د پوره د الله پاک ولو علی انفسکم اگر که د شهادت وي په نفسونو د ایتوسې باندې اقرار علی نفسه وي په خپل ځون باندې مثلا اقرار وي او بالوالدین یا د گواهی کول وي په خلاف د والدینو باندې والاقربین یا په رشتهدارو باندې ان یکن غنیا او فقیرا که چېرته وي دغه مشهود علیه چې د چا خلاف گواهی کوي دغه کس غنیا یا مالدار ده او فقیر یا فقیر ده نو ته یې چې یاره د دغې خلاف گواهی به نه وکړه فالله اولا بهما الله جل جلاله زیات قریب ده بهما په دوی دواړو باندې الله پاک زیات خیرخواه ده په دوی دواړو باندې فلا تتبعوا الهوى پس تاسې اتباع مه کوئ د خواهشاتو په خپل شهادت کې چې یا غني طرف ته مایله شي یا فقیر طرف ته مایله شي د دغې خواهشاتو اتباع چې پکې ونه کوئ د دې خبرې نه ان تعدلو چې تاسې عدل ونه کوئ لا مقدره ده الله تعدلو تاسې عدل ونه کوئ د عدل نه چې اعراض ونه کوئ وان تلووا او تعرضوا او که چېرته تاسې کږېږئ د شهادت نه یا چلاکي کوئ تاسې په د ژبې په ګواهۍ کې او تعرضوا یا تاسې اعراض کوئ مخ توئ د اعداد شهادت نه فان الله کان بما تعملون خبیرا بشکه د الله پاک په هغې اعمالو تاسې کوئ خبردار یا ایها الذین آمنوا آمنوا ای هغې خلکو آمنو چې ایمان مو وروړه ده آمنو ایمان وروړئ دا آیت د جیب آیت ده الله پاک فرمایي چې ای هغې خلکو آمنو چې ایمان مو وروړه ده آمنو ایمان وروړئ نو چې یو مو ایمان وروړه ده یا الله پاکه نو ایمان بیا څرنګې وروړو نو د دې معنا به داسې وکړو درې طریقې سره به معنی وکړو یا ایها الذین آمنو ای هغې خلکو آمنو چې ایمان مو وروړه ده باللسان په ژبه باندې فقط آمنو بالقلب ایمان وروړي په زړه سره هم دا به خطاب شي منافقینو ته ځکه چې د منافقینو صرف په ژبه باندې ایمان په زړه سره د هغې ایمان نه وي الله هغې ته خطاب کوي چې تاسې لکه په ژبه مو چې صرف ایمان اروړه په زړه سره هم ایمان وروړئ او یا دا به د پخې مؤمنینو ته خطاب شي په هغې به معنا بیا ده شي چې یا ایها الذین آمنو ای هغې خلکو آمنو چې ایمان مو اروړه ده باللسان والقلب په ژبه او زړه سره هم آمنو نو تاسې دوام په ایمان باندې اختیار کوئ
د ایمان باندې دغه ټینګ پوتې شوی تر د مرګ پورې او یا به د دویم امینو سره د اول سره به خطاب دا یهود او نصارا او تشي نو معنا به د شي یا ایها الذین آمنوا ای خلق آمنو چې ایمان وروړه ده بالکتب السابقه په کتب سابقه باندې تورات زبور انجیل پاغه مو ایمان اروړه ده نو اوس امنو بالله ورسوله ایمان وروړي په الله پاک باندې ورسوله هذا په دغه موجود پیغمبر باندې او محمد رسول الله په هغه باندې هم ایمان وروړي والکتاب الذي نزل على رسوله او په کتاب هغه باندې نزل چې نزل شو د الله رسولي په دغه رسول محمد رسول الله باندې والکتاب الذي انزل من قبل او په کتاب هغه باندې چې نزل شو د من قبل د مخکنا ومن يكفر بالايمان هغه څوک چې کفر وکي ومن يكفر بالله هغه څوک چې کفر وکي په الله پاک باندې وملائکتی د الله پاک په ملائکو باندې وکتبی د الله په کتابونو باندې ورسولی د الله پاک په انبیاء کرامو باندې والیوم الاخر اخرت والا رز باندې فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق سره دا گمراه شو په گمراهی بعیدا لري سره ان الذين امنوا ثم كفروا بشک سره هغه کسان امنو چې دوی ایمان اروړو ثم كفروا بیا کفر وکړو دا هم يهودو ته خطاب ده يهودو ګوره طریقه دا چې په موسی علیه السلام باندې ایمان وروړل بیا د هغې نه بعد چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته نه وروړو نو سامري ویته د اسرې زرونه د اخسی یو شکل جوړ کو نو د هغې عبادت شروع کو په دغې باندې دوی بیا کافرون وګرځېدل هغې نه بعد چې موسی علیه السلام روغ نو بیا دوی په خپله غلطۍ باندې پوه کړل نو موسی علیه السلام ته الله پاک وایي چې توبه ده وباسي د توبې صورت په دا وي چې د کومې کسانو عبادت نه ده کړه نو دا به ولګي چې تورې به روخلي دا چا چې عبادت کړی د هغې نه به سرونه قلم کوي د دوی د توبې صورت دغه ده ډېره سخته سزا به هم بیا الله ورکوله نو اوله ایمان وروړ په موسی علیه السلام بیا کفر وکړو په خصي عبادت سره بیا د هغې نه بعد ایمان وروړل په توبې سره چې کله الله پاک هغه توبې صورت وي تر ولګال د هغې نه بعد بیا کفر وکړو په عیسی علیه السلام باندې چې کله اروغه عیسی علیه السلام چې پنسۍ ته خېژاو خو پنسي کړی نه ده نو دغه یهودو خېژاو بیا د هغې نه بعد په کفر کې نور هم زیات شول او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه خلاف یې مقابلې شروع کړې نو د دغې تشریح مطابق اوس په دغې آیت معنا ولګي ان الذين امنوا بشکا کسان امنو چې دوی ایمان اروړو بموسی په موسی علیه السلام باندې ثم كفروا بیا دوی کفر وکړو بعبادت العجل په عبادت ته هغې سره ثم آمنوا بیا دوی ایمان وروړو بالتوبه په توبه سره یعنې توبه یې وایستله بیا مسلمان شل ثم كفروا بیا دوی کفر وکړو بعیسی په عیسی علیه السلام باندې ثم ازدادوا کفرا بیا دوی زیات شول کفرا د حیثیت د کفر نه بمحمد رسول الله بمحمد رسول الله په محمد رسول الله باندې نو داسې کسان چې دي لم یکن الله لیغفر لهم نه د الله پاک د دې لره لیغفر لهم چې دوی ته بخشش وکړي ولا لیهدیهم سبیلا او نه د دې خبرې لره چې دوی ته هدایت وکړي الله پاک سبیلا د لارې بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما دغه مخکې رکوع کې د منافقینو بیان و الله پاک اوس هغې ته تر د آخر د دغې سپیرې پورې نو الف نور بھائی نو بس سپیره په آخره باندې دو که نه نور هغه ته پوهېږي که نه دا یو چې پروګرام به کوو که نه که خیر سپیره ختم کېږي نو ځکه مې دته اشاره ورکړه نو الله فرمایي بشر منافقین خبر ورکا بشر اصل کې امر دا دی په معنا د خوشخبرۍ سره خدا الله پاک دغې ته استهزاء نه لکه څوک چې موږ پښتو کې دی که نه چې غلطه وکړي دی چې ستا بوډای مې تیار کړه ده اوس مطلب چې شو ویل مې ته تیار کړي نو الله پاک هم د منافقینو ته استهزاء انداز کی چې بشر المنافق پیغمبره د خوشی خبر ورکړه خوشی خبر چې ټول ویل ډبولی دي بشر المنافقین نو موږ عام بیا معنا کوو اخبر یا محمد خبر ورکا ای محمد منافقینو ته بان لهم چې په دې خبره چې بشکای دوی دې پر د عذابن علیم عذاب درناک د منافقین سوق دي الذين کسان يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمن چې دوی نسی جوړی دي کافرونو لره دوستونه من دون المؤمنین په مقابله د مؤمنینو کې مخکې مو بیان کړه
چې کفارو سره دوستانه سړی کوای شي او که نشي کوای، موالات، مواسات، مدارات وغیره زړه تعلق هغه سره شروای نشي. هر چې انساني همدردي دو د هغې کفارو سره کوای شي چې هغه د اسلام خلاف، د مسلمانو خلاف منصوبې نه جوړوي او د ای سره کوای شي همدردي، حسن خلق سره پیش کېدل. او چې کوم کفار د مسلمانو خلاف، د اسلام خلاف منصوبې جوړوي، نو د هغې سره مواسات او مدارات، همدردي او په اخلاق سره پیش کېدل هم جایز نه دي. نو دا منافقین هغه کسان دوی نسي دي کافرین لره اولیاء دوستون من دون المؤمنین، په مقابله د مؤمنینو کې ایبتغون عندهم العزت، آیا دوی لټوي د دوی خوته دغه کفار خوته العزت عزت، فإن العزة لله جميعا، بشک سره عزت دا د الله پاک سره دا ټول. وقد نزل علیکم فی الکتاب، تاکي سره الله پاک نزل کړي دي علیکم په تاسو باندې ای منافقون فی الکتاب، په قرآن کې دا خبره ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، چې کله ان اذا سمعتم، چې بشک سره اذا سمعتم، چې کله تاسو اور وای آیاتونه دی الله پاک، یکفر بها، چې کفر کولای شي په دغه سره، نو کفار د آیاتونو کفر کوي، منافقین تاسو دا خبره اور وای، ويستهزأ بها، او ټوکې مسخرې کولای شي په دغه سره، آیاتونو دی الله پاک سره ټوکې مسخرې کوي شي. فلا تقعدوا معهم، نو تاسو بیا مکشنوي معهم د دغه ټوکې کوونکو سره، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر دې پرې چې یخوضو یبحثو، دوی بحثونه شروع کی فی حدیث غیره، په یوه بله خبره کې د استهزاء نه علاوه. نو چې کله دغه کفار د قرآن پرې ټوکې مسخرې نه کوي، د قرآن په احکاماتو پرې ټوکې مسخرې نه کوي، نو بیا آخر دا که تاسې سره کښېنوي. خو که چېرته دا مجلسونه کوي چې په قرآن پرې ګپې شپې لګوي چې دا د قرآن احکامات دي، دا خو ظلم ده، نو بیا چې سره کښېننوي او که سره کښېناستوئ انکم اذا مثلو، نو تاسې به هم بیا بېشکه سره دوی په مثل شوئ. اوس ګوره دغه منه چې الله پاک کوي منافقینو ته یې کوي او د هغې کفارو متعلق کوي چې د قرآن پرې ټوکې کوي سره مکشنوي. نو څه معنا چې مسلمان خو سره کېدای نشي چې دا داسې کافر سره دا کښېني چې په قرآن پرې ټوکې او مسخرې کوي. اوس کافر خو درکنار چې یا په قرآن پرې موږ ټوکې مسخرې کوي یا په احکاماتو پرې ټوکې مسخرې کوي، خپل مسلمان داسې پیدا شوي دي چې دا د قرآن مړه څه عجیبه خبرې دي پکې، احکاماتو پرې نخرې کوي یا داسې مشکل غوندې دی چې دا د دومره سختۍ دي پکې وغیره وغیره. ته قرآن تر نږدې خو شه، صحیح مطالعه خو وکړه چې د قرآن احکامات د سختۍ ولدي که د نرمۍ ولدي که د عدل و انصاف ولدي. ان الله جامع المنافقین، بشک الله پاک جمع کوونکی د منافقینو لره، والکافرین د کافرینو لره، فی جهنم